السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو داسې حساب دی کنه چې دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ځکه چې زه شلو کال یم ما په خپل ټول ژوند کې د ټول نه خوښ چکر چې کم دین او غوم دادې او غوښتل مې چې یاره دلته کې یو ویلاګ جوړ کما او خپل کتونکو ته مو خیمه چې راشي وګورئ خو تاسو صرف دا لیدې شي خو محسوس کولای نه شي صرف ما محسوس کړی دی او د حد نه سیوا خوب انجوای مو کړی دا سر به مونږ خو ګوما خو بس ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ په خپل به پته ولګي خو تاسو به وایي چې یاره دا کم ځای دی او کو چالي دلی نو هغه راتم په کمنټ کې وایي سیدا باقي تاسو وګورئ لخر سره انوانه پکې مو پاکستان نه دی جی نور دی ها منګه تقریبا لسره چکر لګولیو او د دې د هر ورځ جدا جدا ویلاګ ما په خپل چینل باندې اپلوډ کړی دی که هم تاسو نه کتلې نو په ډسکرپشن کې به لینک ملو شي هغه وګورئ دا خو داګینه یو خلاصه راغسته را تاسو کته شي او دا خلاصه را خلاصې که تاسو له مزه درکړه نو لازم ورشي او ویزټو کې او هغه ویډیوګانې هم وګورئ سیدا وګورئ ماشاءالله ولا سلم باكستان دينيها بلد بندر ده ملابي بس ديك چې کوم راوړو ولا ډېر پیاري دي وملو چې څنګه دې چې بلوس کنه بیا په یاره ضرور د نوې ما تقریبا 2 کال بعد چې کوم دین ما وګي وخړل او والله چې د کلمینو په ما ته شول ډېر غټه مزه وکړل او بل چې دا کم زیو کنه نو دا خوب خو د پاکستان وونته خو بس د افسوس او د خفګان خبردار چې په پاکستان کې امن نشته دی او ماشاءالله په دې ځای کې داسې امن وکنه چې د شپې په یو بجم ګرځه معافي مشکله تاسو کته شي اوس بس دعا وکړو چې الله دې په پاکستان کې امن راوړي چې نه پاکستان نه یو ځای خشته نشته او بل دا خبره چې د ویډیو په سٹارټینګ کې ما تاسو ته ویلو چې د ویډیو په ذریعہ باندې تاسو د ځای لیدي شي لکه محسوس کولای نه شي چې د کې څومره خوند او څومره مزه او څومره خپل انجوای مونږ وکړله تاسو ګورئ ماشاءالله دا وریځ خو لاندې وي او مونږ باندې لګیو ظالمو ته کې مې کې کول او مړه لښ پښ کې والله چې نه خیرودون کې ټیم سید دا په زمانہ کله هم نه شي ځکه چې زما په جون کې ټول نه بهترین چکر ما داوالو او ډیره مزه کړې و ځکه چې موږ د وریځ رفاسو د وریځ رفاسو دا وریځ دی والله ډیره غټه مزه کول وګورئ وتا او یخ موسم ور سره چای نو کو دا څه سوق پیژنې ما خو ته ویل لازم په کمنټ کې وایي سیدا او چې باقي خلک هم ملار شي او ور سره مې بیا د عربیانو ګټه پکو والله چې دې به کې خپل مزه کوله دا څه وګورئ یې لکه صرف دې ته وګورئ دی بيزو مزو ته د پاکستان مینه به ماده شول ځکه چې ما یو نیم کال مسافري وکړل او داګینه بعد چې مدا چکر ولا ګولو کنه نو زه 2 کالو د پاره مې اراده وکړل چې پاکستان ته نظم بسړه مې صبر شو دا وکه شات مرا واغستل او باقي بیا ویو ته وګوره ها جار کروال لکه دمار موسم ډیر زیات یې خو کافي خو چې کله هم کو تاسو زه بیا په یخ موسم کې زین ځان سره ور جرسي وغیرہ او لښ پښ ځان برابر ساتي سیدا بیا راولو د میان خکاله او میان مونی ولو خډیر مونی ول تقریبا یو 15 دړې مونی ولو کسان کم خو مونږ راشه چې سم ډیر خورو کنه چې هغه اروا مو مړ شي وګوره وتا آی هاي یاره دی هوټل چې کله مونږ راځن نشو کنه نو قسم دې زما خو تر سره زړه نه کېږي ځکه چې مکمل د پخوانی خلکو په شان دی به دا سامانونه یې خورا خو یو طرف ته کا خو چې تا به دی ویو ته کدل نو د زړه په خوشاله کېدو او بس مړه هغه وی اول از ګولډ او دیتا وګوره هاي دا میوه دانه د خلک دا په کیلوګانو نه خرسي به دغه بدل درکې وګوره تاسو مونږ به کېلې مل راواغستل بلا فروټ مو راواغستل مونږ چې خوب انجوای وشي چې برزمانه هاي انفارګټیبل مومنټس دا به کې بل داسې تاریخي ځای دغه پخوانی سيزونه پراتو دی به کې یو جدا خوان کولو همانه سر به مونږ خو ګوما خو الله مو د زړه ټول ارمانونه برابر کا او الله د لړې پیسې درکې چې تاسو هم د شي چکر ولګوي سیدا آی جار لکه دمار اما ته سٹارټینګ کې مو یو خلک اوسره ته بیا وې مکو چرته دا ځای مو خوښ شوی کنه او غواړی چې یاره مونږه دا ځای د ویډیو په شکل کې ووینو نو ما برابر ویلاګ اپلوډ کړی دی سیدا یوټیوب کې تاسو کته شي او بس مزه ته واخلې باقي مونږ اجازه راکې به داسې یو خلاصه وونته و مې تاسو سره بیا شریک کما کو چرته تاسو په زړه کې خواهش را پیدا شو لاړې هغه نور موقع دی نو زه لک تاسو خوشاله به مونږ خوشو به تاسو خوشو هم به مونږ خوشو باقي اجازه راکې چې هر ځای کې خوشاله آباد اوسئ الوی الله فامان اور چینل سبسکرائب کرسی اوکے بھائی تھینک یو